د یوې جملې د کوو په الماني ژبه باندې یوه جمله تاسو ولیکئ، دوه جملې درته زه وایم. کله چې موږ وایو زه تشناب ته ځم، هغه ځای ته چې موږ او تاسو غسل اخلو یا شاور اخلو، ځان مینځو، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: Ich gehe ins Bad. Ich gehe ins Bad. او که وایو زه په تشناب کې شاور اخلم یعنی غسل کوم، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: Ich dusche mich im Bad. Ich dusche mich im Bad. اکثره دوستانو موږ ملګرو نه پوښتنه کوو چې څومره وخت به واخلي، څومره وخت به ونیسي، څومره وخت کې راوځي، یعنې ستا د غسل کول یا ستا شاور به څومره وخت واخلي. دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو؟ سخته جمله ده دوستانو، کوشش وکړئ. ګورو چې څه وهیږي په کمنټ کې لیکي. کمنټ کې ولیکئ که دا چا جمله غلطه وه، زه به یې په کمنټ کې درته صحیح لیکم.